بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړه پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو ملګرو، ننګرهار ولایت د دربه ولسوالۍ اړوند د ګوډکو قریه ده. هغه قریه چې تقریبا 15,000 شاوخوا نفوس لري، تر 4,500 پورې فامیلونه لري. خو بدبختانه چې په نننیو حالاتو باندې تاسې بهتره ګواهان یې چې په ټوله نړۍ کې بیا بالخصوص په افغانستان کې دغه د شینوارو سیمې چې دي، غرایزي سیمې دي، د حکومت نظر نه هم یو څه لرې پاتې دي. ټول کاروبارونه په ټپه درېدلي دي. نو دغه فامیلونه او دغه نفوس چې دی ډېر سخت د ستونزو سره مخ دی. نن ورځ تاسې په ویډیو کې کتلی شئ په دغې ساحې سره د ګوډکو او د ډکې د ساحې سره د جی پی شرکت لخوا تقریبا د 303 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دغه مرسته د باور ځواک مدني حرکت ټولنې او د ټولو ملګرو په ملتیا باندې وشوه. هغوی لاړل او دغلته یې د جی پی شرکت نه زموږ د دغه سیمې دپاره، زموږ د دغه ولس دپاره د خوراکي توکو غوښتنه وکړه. د جی پی شرکت د ټولې ادارې نه هم نړۍ مننه کوم چې په عموما کې د 1,500 کورنیو سره د شینوارو په ساحو کې مرسته وکړه او د دې ترڅنګ یې په ډاکا او په ګوډکو کې د 303 کورنیو سره مرسته وکړه. همدارنګه د باور ځواک د مدني حرکت د ټولو غړو نه نړۍ مننه کوو چې زموږ د ولس غږ یې واورېده او زموږ د ولس هغه درد تر د جی پی شرکت ته ورسوو. د باور ځواک مدني حرکت هم په دې کې پوره ثواب او اجر شوی دی چې هغوی زموږ د ولس حال د جی پی شرکت ته ورسوو. نو قدرمنو ملګرو، د جی پی شرکت نه هم نړۍ مننه کوو. د دې ترڅنګ د نورو شرکتونو نه ځانګړې غوښتنه کوو چې دغه ولس ډېر معیوب او ډېر بېوزله ولس دی. په دې کې ډېر بې برخلیکه کورنۍ ژوند کوي. تقریبا 400 پورې په ډکا او په ګوډکو زموږ سره فقط هغه یتیمانان دي، هغه بې سرپرسته کورنۍ را سره ژوند کوي چې په دې کې د دوی پلرونه څه د حکومت په مختلفو ارګانونو کې شهیدان شوي دي، څه په ډرونونو کې ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ کې چې کوم عملیات ترسره شوي په هغې کې د دوی پلرونه شهیدان شوي دي. نو ډېری یتیمانان او کونډې دي په دې ولس کې. بیا غوښتنه کوو د نورو شرکتونو نه هم او همدارنګه د باور ځواک مدني حرکت نه یو ځل بیا په اخر کې ډېره مننه کوم چې دوی د جی پی شرکت ته زموږ حال وړاندې کوو. د جی پی شرکت نه هم ځانګړې مننه کوو چې دغلته یې د 303 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دا چې په دغه خوراکي توکو کې کوم شیان شامل وو دا به تاسو ته زموږ ملګری زموږ مشر محمد اسحاق وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د باور ځواک د مدني حرکت څخه نړۍ مننه کوو چې زموږ د ولس غږ تر جی پی شرکت کمپنۍ ته ورساوه او هغوی زموږ د ولس سره چې په ډکا او په ګوډکو کې 303 کورنۍ جوړوي دې سره یې مرسته او کومک وکړه. موږ د دې نه ډېره زیاته مننه کوو او موږ ترې نه خوشحاله یو او الله د دوی له ډېر خیر ورکړي. په دغه مرسته کې دغه خوراکي توکي شامل وو: یوه وړه توړه اوړه، یو کلم دال دی، او یو کلم غوړي دي، او یو کلم چینی یعنی بوره ده. د دې نه علاوه د افغانستان نور هغه خلک چې بډایه دي او هغه تجاران چې یوازې جی پی شرکت د دې باندې وسه او نه رسي، ځکه چې افغانستان خلک ټول غریب دي، کړېدلي، زورېدلي دي. نو دغه نور بډایه او مالدار خلک د هم دغه کومک او مرستې سره ودانګي او دو سره د دو ملاتړ دی وکړي او د دې خلکو ته هر وخت او په سختو حالاتو کې او په سختو شیبو کې د دې خلکو سره مرسته او امداد او کومک وکړي. نو وایي چې ما ته په 100,000 منظور دي که د جانان د لاسه خاورې یې ریوي نه. په دغسې حالاتو کې که زموږ ولس سره د یو نوړی ډوډۍ مرسته هم څوک کوي، موږ ورته په دواړه لاسه سلام کوو. ولې چې د نورو شینوارو حال خو پرېږده، فقط ګوډکو د خلکو دغه کاروبار په اړه به لږه لنډه رڼا واچوم. د دې ځای ډېری خلک چې د دې تورخم ته ځي، هغه ماشومان چې باید په دوی مکتب ویل شي، هغې ځي تورخم ته، هلته لاسګاډې چلوي. ډېری خلک یې دلته په ترڅوبي لاره باندې خر کچر چلوي. ډېری خلک یې بیا پکې دوکانونه لري چې په هغې کې هم هېڅ نشته، همداسې پنډیتوب پکې کوي ډېری خلک. نو اوس وخت کې دغه ټول درېدلي دي. داسې خلک وو چې سهار به یې 1-2 کپه ډوډۍ راوګټله، هغه به یې غرمې ته وخوړه، ماښام ته بیا
هیڅ اثر بل نه و، هیڅ هیله به نه و. نو دغسې ولسونه دغلته هم ژوند کوي په دا ټولو شینوارو کې. نو هیله کوم بیا غوښتنه کوو د جی پی شرکت او د دې ترڅنګ د نورو شرکتونو نه چې زموږ د دې ولسونو سره دغسې مرستې وکړي. باور وکړئ چې د حکومت د نګاه نه هم یو څه لرې پراته دي، یوازې تاسې ته یې سترګې دي، بالخصوص د شرکتونو والا چې څومره ملګري دي. نو زموږ په لاس باندې که تاسو دغسې کورنیو ته مرستې رسوئ نو نمایندګان مو تاسو ته معلوم دي. هیله کوم چې زموږ سره ډېره مرستې وکړئ. ډېره زیاته مننه.